نه عرب نه ایرانی او نه فرنګ شوم په تیر وار د خپلې ژبې ارمان راغی. ډېر عزتمندو ملګرو، زمونږ ځینې د پښتو ژبې مینانو یو یوټیوب چینل د طلب په نوم باندې جوړ کړی دی چې د پښتو ادب د ودې دپاره او د پرمختیا دپاره کار کوي. نو واقعي خبره ده چې زمونږ پښتو ژبه د آمو د دریاب نه والې تر هغه چمن او سیوی تر میدانونو پورې دا د 8 کروړه کام ژبه ده او په زرګونو کتابونه پکې لیکوالانو شاعرانو لیکلي دي. خو د بده مرغه دا نه د نصاب ژبه ده، نه د بازار ژبه ده او نه د دفتر ژبه ده. او دا همدغه شاعرانو لیکوالانو چې د پښتو ادب د ودې دپاره کار کوي، دا زمونږ محسنان دي. دوی دا یوټیوب چینل جوړ کړی، نو په کار ده چې موږ دا یوټیوب چینل ګورو، د پښتو ژبې د ادب نه به خبرېږو، زده کړه به ترې کوو. نو په کار ده چې موږ دا ټول دا طلب یوټیوب چینل چې دا موږ سبسکرایب کړو، دا موږ وګورو، ځکه چې دا کوم خلکو جوړ کړی دی دا یې د پښتو ژبې د ودې دپاره جوړ کړی دی، د پښتو ژبې د ادب د ودې دپاره. نو دا په موږ ټولو لازم ده، په هر پښتون چې خپلې مورنۍ ژبې سره مینه لري، په موږ لازم ده چې موږ دا چینل سبسکرایب کړو. ډېره ډېره مننه، شکریه.